د اسلام پر اورلو کې دوه قسمه روایت بعضو روایتونو خدا ثابتېږي چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ صلح حدیبیه په موقع باندې اسلام راوړی او بعضو روایتونو دا معلومیږي چې صلح حدیبیه نه بعد عمره القضاء یعنی 9 هجری کې 7 هجری کې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړی خو د اسلام اعلان کړه خلکو ته اسلام کله ظاهر کړی دا د فتح مکه په ورځ باندې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل اسلام اعلان وکړ نو وايي کله چې نبی علیه الصلاه والسلام د صلح حدیبیه نه واپس روان شول هجرت وکړو وايي په یو وخت کې ما د الله تعالی په ذات باندې قسم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تصدیق کړو آینده کال چې کله نبی علیه الصلاه والسلام عمره القضاء په موقع باندې د خپل صحابه کرامو سره واپس راغل د عمره کولو لپاره په هغه وخت کې ما اسلام راوړی او د ما پلار ته هم د ما د اسلام علم خو ما په ظاهره باندې اعلان نه وکړی وای ما ته پلار دا ویل چې پتا نه خو هغه بل ورور هم شدا ځکه چې هغه کم از کم د ما په دین باندې خدا د ما په مذهب باندې خدا نو وای ما خپل پلار ته ویل چې ما د پاره کومه بهتره خبره ما اختیار کړ د ما د پاره ما چې کوم دین خپل مذهب او دین دا کوم ما خپل ځان د پاره صحیح غاڼه هغه دین او هغه مذهب ما اختیار کو نو ما اسلام ذکر اور نو چې کله فتح مکه په ورځ باندې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اعلان وکیا بیا په یو وخت نبی علیه الصلاه والسلام ورته مرحبا مرحبا